د رجب میاشت پر ختمېدو د شعبان به شروع کیږي، یعنی د برات میاشت به شروع کیږي. د شعبان میاشت د رجب میاشت د دې د روژې سره یو خاص تعلق دی. صحابه کرامو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به د رجب او د شعبان سره د روژې تیاری شروع کړه، روژې به په دې کې نیول شو. نو ځکه زموږ علما کرام فرمایي چې په کار داده چې موږ تاسې هغه د روژې چې کوم اثرات وي، د روژې چې کوم اعمال وي، هغه د رجب او د شعبان سره شو، یعنی د یوه میاشت مخکې یا دوې میاشتې مخکې لا شو، کم سے کم 3 روژې کې ونیسه، 4 روژې کې ونیسه، 5 روژې کې ونیسه، نوافل پکې زیات که، استغفار پکې زیات که، تلاوت پکې زیات که، ذکر اذکار پکې زیات که. وی کچیری د رجب او د شعبان په میاشت کې سړی د روژې تیاری شروع کړه، د روژې اعمال شروع کړل، نو دی به په روژه کې ډېرې ګټې پورته کړي، په روژه کې به ډېر اعمال وکړي، په روژه کې به ډېرې قربانۍ وکړي. نو ځکه پکار دا ده چې موږ تاسې د سره سبا موږ د روژې تیاری شروع کړو چې روژه پر سر راله، مرګ درد نه دی معلوم، قبر خوله وازه راته نیولې ده، اعمال سره نسته. پکار دا ده چې کم سے کم څه نه څه موږ تاسې اوس هغه د روژې مبارکې د میاشتې کوم اثرات دي هغه پر ځان ښکاره کړو، د هغه دپاره تیاري شو. موږ صرف دغه وایي که د روژې خبر چا ورکړي هغه به جنت له ځي، داسې خبرې دي. دا کوم خلک چې حدیث ګرځوي را ګرځوي نشر کوي چې په دغه ورځ روژه د اول خبر وایي که چا ورکړي، دا حقیقت نه لري. بس هغه څوک ګټه کوي چې هغه د روژې تیاری د رجب او د شعبان سره شروع کړي، بس